عذاب انسان له هغه وخت کې متوجي کیږي چې کله سړی پر رسول الله باندې درود ونه وایي دا موږ ته څومره چې دعوی کوو چې موږ د نبی سره مینه لرو لیکن که سړی د چانه د پوښو کې چیرې د ورځې سار او ماقام یو سلسله کرت په رسول الله باندې ته درود ویلې دی دا ډېر کم انسانان کوته او چې دي چې موږ ویلې دی حدیث کې راځي ابن حبان دا روایت نقل کړی دی رسول الله فرمایي چې نکینی یو قوم چې پای کې دوی د الله نوم یاد نه کوي او رسول الله باندې درود ونه وایي مګر دغه مجلس په دوی باندې افسوسي د قیامت په ورځ باندې یعنی د قیامت په ورځ افسوسونه سړی بچکیږي په دې چې د رسول الله په مبارک شخصیت باندې درود سړی وایي بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما باندې درود وایي فإن صلاتکم ساسو د درود ما باندې د سوز د پاره صفیده او زما لپاره د وسیلې سوال وکړي دا وسیلې او چې د درجه ده په جنت کې چې یو قسم د نه اصول یو زو امید ساتم چې دا رب العالمین مال لري رسول الله دا خبره کړې ده او بل حدیث کې راغلی چې انسان کله اذان وکي دا یي جواب وکي یو سړی د مؤذن د اذان جواب وکي او به درود وي او به دغه وسیله د کوم دعا وي به د انسان لازمه سپارښت فرض شو واجب شو ضروری به د انسان لازمه سپارښت کوي